د سمیع سادات تازه او نوی اعلان. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو په مکړۍ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د افغان پوځ پخوانی جنرال او د متحدې جبهې مشر سمیع سادات وایي د امریکا د کانګرس ته یې په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور او نړۍ ته د ګواښونو په اړه معلومات ورکړي دي. نوموړی وایي د افغانستان اوسنی وضعیت د امریکا د اوسني ادارې او ولسمشر جو بایډن د پریکړو پایله ده، ځکه له هغوی غواړي چې مرسته ورسره وکړي ترڅو افغانستان له طالبانو بیرته ونیسي. سادات وایي دیموکراټان په نوره نړۍ کې د امریکا د ښکیلتیا نظر نه لري، خو وایي جمهوري غوښتونکي د نړۍ د ثبات په موخه د امریکا ښکیلتیا مهمه ګڼي. بلخوا پرون له پاکستان او ایران څخه باندې 8000 کډوال راستنه شوي دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې پرون څخه باندې 8000 کډوال له پاکستان او له 2000 ډیر له ایران راستنه شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي یو شمېر کډوال په خپله خوښه او ډیر شمېر یې په زوره له پاکستان او ایران ایستل شوي دي. د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پرون 55,050 تنه افغانان کډوال تورخم او سپین بولدک له لارې هیواد ته ستانه شوي. د دغه وزارت په خبر پاڼه دغه کسان د پاکستان له لوري په زور ایستل شوي دي. کډوالو چارو وزارت دغه راز ویلي چې 2730 تنه افغان کډوال پرون د اسلام کلا له لارې هیواد ته راستنه شول. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه افغان کډوالو کې یو شمېر په زور او یو شمېر نور یې په خپله خوښه هیواد ته راستنه شوي دي.